السلام علیکم خواږو لیدونکو، امید ده چې صحتمند به وئ. د ULD ټیچر یوټیوب چینل لپاره درته هرکلی وایم. په دې هیله چې تېر شویو درسونو باندې به پوه شوي وئ او مفید به درته تمام شوي وي. ځکه پروګرام په سلسله کې یو څو مهمې جملې لولو. په درس باندې پیل کوو. Can I call on your phone? Can I call on your phone? کولی شم ستا په تلیفون باندې زنګ ووهم؟ آیا کولی شم ستا په تلیفون باندې زنګ ووهم؟ Can I call on your phone? ځواب: Why not? Take it. Why not? Take it. ولې نه؟ واخله. ولې نه؟ واخله. بله جمله: How many languages can you speak? How many languages can you speak? په څومره ژبو باندې خبرې کولی شئ؟ په څومره ژبو باندې خبرې کولی شئ؟ How many languages can you speak? په څومره ژبو باندې خبرې کولی شئ؟ ځواب: I can speak 2 languages. I can speak 2 languages. زه په 2 ژبو باندې خبرې کولی شم یا زه په 2 ژبو خبرې کولی شم. I can speak 2 languages. بله جمله: Why did you call me? Why did you call me? څنګه دې ماته زنګ کړی و؟ څنګه دې ماته زنګ کړی و؟ دوستانو دغه ځای کې ستاسو پام وي چې د اکثریت وخت په کوم ځای کې چې ډېر استعمالیږي نو هغه ځای کې جمله د پاست ټینس یعنې د تېرې شوې زمانې معنا ورکوي. یعنې نوموړی کار به په تېر وخت کې ترسره شوی کوم ځای کې چې ډېر استعمال شوی وي او هغه جمله به سوالیه هم وي چې په دې باندې موږ یوه مستقله ویډیو جوړه کړې ده. تاسو کولی شئ چې زموږ د یوټیوب چینل په پلی لیست کې وګورئ. په پاست ټینس باندې موږ مستقله ویډیو جوړه کړې ده. Why did you call me? څنګه دې ماته زنګ کړی و؟ ځواب: To go to the office. To go to the office. چې دفتر ته لاړ شو. تاسو دلته کولی شئ چې د افیس په ځای نور ځایونه هم ور واچوئ لکه to go to the shop چې دوکان ته لاړ شو. To go to the city چې ښار ته لاړ شو. د دې لپاره مې زنګ درته کړی و. بله جمله: دغه جمله مثبته جمله ده، د سوال په ډول نه ده خو ډېره مهمه ده. I am busy now. I will call you later. I am busy now. I will call you later. زه اوس مصروف یم، وروسته به زنګ درته وکړم. ډېره مهمه جمله ده. تاسو یې سم په غور سره زده کړئ. دا ټولې جملې مهمه جملې دي. باید چې زده کړئ تر څو یو خو مو انګلیسي ورسره تمرین شي او بل دغه جملې ټولې په درد درته خوري او بل دې په واسطه تاسو کولی شئ چې نوره مهمې جملې را پیدا کړئ، نوره مهمې جملې راوباسئ. یوازې دغه جمله نه بلکې دغه ټولې جملې چې موږ تاسو ته لولو. درس په همدغه ځای بس کوو دوستانو، نور یې نه اوږدوو. که مو ویډیو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ او بل ستاسو څخه دا هیله کېږي چې د ULD ټیچر یوټیوب چینل که تاسو سبسکرایب کړی نه وي په ډېرې مهربانۍ سره ULD ټیچر یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره ویډیو چې موږ نوې اپلوډ کوو تاسو ته در رسېږي او دا څخه به داسې نه پاتې کېږئ بیا. او بل هغه دوستان چې غواړي د انګلیسي زده کړې د کورس نوره ویډیوګانې هم پیدا کړي نو تاسو داسې وکړئ چې د ULD ټیچر یوټیوب چینل د پروفایل عکس باندې کلیک وکړئ او له هماغه ځایه تاسو ته د یوټیوب چینل هغه پیج هوم پیج راخلاصیږي نو تاسو له هماغه ځایه کولی شئ چې د انګلیسي زده کړې پوره کورس سره سرسای ولرئ. نور مو الله مل شه، خوشحاله او آباد اوسئ and have a good time.